سلام ګرانو زده کوونکو. زموږ د اوسني درس عنوان د برېښنایي مقاومتونو مسلسله تړنه یا اتصال دی. پوهیږئ چې په یوه برېښنایي دوره کې مقاومتونه څنګه تړل کیږي؟ په برېښنایي دورو کې مقاومتونه په دوو طریقو یعنې مسلسله او موازي بڼه تړل کیږي. په مسلسل اتصال کې په ټولو مقاومتونو کې جریان یو ډول دی، خو ولټیج د مقاومتونو ترمنځ تقسیمیږي. په موازي اتصال کې ولټیج په ټولو مقاومتونو کې یو ډول دی، خو جریان د مقاومتونو ترمنځ تقسیمیږي. له دې تړنې څخه د جریان د کنټرول او ولټیج لپاره ګټه اخیستل کیږي. مسلسله تړنه له ډیرو تفصیلاتو سره په ګډه ګورو. د برېښنایي مقاومتونو مسلسله تړنه یا اتصال لکه څنګه چې وینئ، درې مقاومتونه له R1، R2 او R3 مقاومتونو او له V1، V2 او V3 پوتنشیلي توپیرونو سره یو په بل پسې تړل شوي او د دې تړنې دواړه سرونه د یوې بیټرۍ له مثبت او منفي قطب سره وصل شوي. دې ډول تړنې ته د برېښنایي مقاومتونو مسلسله تړنه ویل کیږي. مجموعي جریان یعنې I چې له بیټرۍ څخه بهر کیږي له I1، I2 او I3 جریانونو سره چې په ترتیب له درې ګونو مقاومتونو څخه تیریږي تل مساوي وي، ځکه چې بیټرۍ او مقاومتونه ټول په یوه مسیر کې واقع دي. خو د پوتنشیل مجموعي توپیر په دې ډول تړنه کې د هر مقاومت د پوتنشیل له توپیر سره نه دی مساوي. د مقاومتونو په مسلسله تړنه کې مجموعي جریان یا معادل جریان یعنې I په هر مقاومت کې د جریانونو له مجموعي څخه عبارت دی. د مقاومتونو په مسلسله تړنه کې مجموعي مقاومت یا معادل مقاومت یعنې R په دوره کې د ټولو شته مقاومتونو له مجموعي څخه عبارت دی. د مقاومتونو په مسلسله تړنه کې د مجموعي پوتنشیل توپیر یعنی V په هر مقاومت کې د پوتنشیل توپیرونو له مجموعي څخه عبارت دی. د مقاومتونو په مسلسله تړنه کې د ټولو مقاومتونو په انجامونو کې جریانونه سره مساوي دي. مونږ کولی شو د هر مقاومت پوتنشیلي توپیر د مجموعي جریان او د هر یاد شوي مقاومت د ضرب له حاصل څخه محاسبه کړو. یوه ډیره مهمه موضوع چې د مقاومتونو د مسلسل تړنې په برخه کې مو باید په یاد وي دا ده چې معادل مقاومت تل د دورې له تر ټولو لوی مقاومت څخه زیات وي. اوس به له لوستل شوو اړیکو څخه په ګټه د کانکور له فورمونو څخه څو پوښتنې حل کړو چې د اوسني درس اړوند دي. تاسو هم ځیر شئ. مثال، درې مقاومتونه له 7 اومه، 8 اومه او 4 اومه اندازو سره په مسلسله توګه له یو بل سره وصل شوي دي. د اوم له جنسه په دوره کې معادل مقاومت پیدا کړئ. د معادل مقاومت د محاسبه کولو لپاره له دې اړیکې نه کار اخلو چې R مساوي کیږي R1 جمع R2 جمع R3. R مساوي کیږي، قیمتونه لرم وضع کوم یې 7 جمع 8 جمع 4. نو معادل مقاومت مساوي کیږي له 19 اومه سره. مثال، که دو مقاومتونه 4 اومه او 8 اومه له یوې 24 ولټه بیټرۍ سره په مسلسله توګه وصل شي، له دورې څخه د تیریدونکي جریان اندازه به څومره وي؟ لومړی خو باید معادل مقاومت محاسبه کړو. دا چې مقاومتونه په مسلسله توګه تړل شوي دي، نو په دې ډول محاسبه کولی شو چې R مساوي کیږي R1 جمع R2 دا مساوي کیږي 8 جمع 4. نو R مساوي کیږي له 12 اومو سره. اوس د جریان د محاسبه کولو لپاره له دې اړیکې نه کار اخلو چې V مساوي کیږي I ضرب د R. د V مقدار 24 مساوي کیږي I باید ترلاسه کړم ضرب د R 12. نو د I مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 2 امپیره لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، اوس به د کانکور له فورمونو څخه څو هغه پوښتنې وګورو چې زموږ د اوسني درس اړوند دي او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. د برېښنایي دورې په یوه مسلسله تړنه کې مقاومتونه څه ډول تړل کیږي؟ ټول مقاومتونه په موازي ډول واقع کیږي. جریان له هر مقاومت څخه په خپلواکه بڼه تیریږي.
د هر مقاومت لوری د بل مقاومت په لوري پورې وصل کیږي. د پوتنشیل توپیر په ټولو مقاومتونو کې یو ډول دی. که په یوه مسلسله برېښنایي دوره کې که له مقاومتونو څخه یو وسوځي، په نورو مقاومتونو کې شته جریان ته څه ورپېښیږي؟ په ټولې دورې کې جریان قطع کیږي. په نورو مقاومتونو کې د جریان اندازه بدلون نه کوي. ولټیج زیاتیږي. جریان په نورو مقاومتونو کې زیاتیږي. که په یوه مسلسله تړل شوې برېښنایي دوره کې د مقاومتونو شمیر زیات شي، د معادل مقاومت اندازه څه ډول بدلون کوي؟ زیاتیږي؟ کمیږي؟ هیڅ بدلون نه پکې راځي؟ د مقاومتونو په اندازې پورې تړاو لري. په یوه مسلسله برېښنایي دوره کې که له یوه مقاومت څخه تیریدونکی جریان 2 امپیره وي، له نورو مقاومتونو څخه تیریدونکی جریان به څومره وي؟ تر 2 امپیره کم؟ تر 2 امپیره زیات؟ کټ مټ 2 امپیره د مقاومتونو په اندازې پورې تړاو لري.